سلام دوستانو په دې دوه کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې چا کوس یعنی د میرمنې غټ کوس سره څنګه خوند واخیستلی شي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا معلومات درکړم چې د میرمنې د غټ کوس نه څنګه خوند واخیستلی شي، یعنی د میرمنې شرمګاه پړسېدلې وي، نو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو دا رنګې ډېر نارینه وي چې د هغې میرمنې غټې وي یعنې چاکې وي او د هغې شرمګاه ډېره زیاته پړسېدلې وي، نو دا رنګې ښځې بیا یخ مزاجي وي. دا رنګې ښځې ګرمولو دپاره ډېر زیات محنت غواړي، یعنې تاسو چې ورسره کله کوروالی کوئ نو تاسو خپله میرمنه دومره زیاته ګرمه کوئ چې د هغې د شرمګاه نه غوړې اوبه روانې شي، او بیا چې ورسره کله تاسو کوروالی کوئ نو ستاسو میرمنه به ښه مکمل شهوت کې راغلې وي او تاسو به هم ښه شهوت کې راغلي یئ. دوستانو تاسو ته زه د میرمنې د شهوت کې راوستو اسانه طریقه ښیم. دوستانو تاسو به داسې کار وکئ چې د ښځې سره مینه کول شروع کړئ او میرمنې نه شونډې واخلئ، یعنې د میرمنې په خوله باندې خوله کښېږدئ او د میرمنې نه په پیار او محبت باندې کپړې وباسئ او د میرمنې په سینو باندې ورسره لاسونه هم او د میرمنې په کناټو باندې ورسره هم لاسونه ووهئ او تاسو داسې کار وکئ چې خپل لاس باندې د میرمنې شرمګاه تحریک کړئ او خپل ذکر پې هسې ومږئ رومږئ او د میرمنې په شرمګاه باندې چې کومه د بزردانه وي هغه د بزردانه مالش کول شروع کړئ. دوستانو دا د بزردانه د شهوت مرکز دی د زنانه، چې دا تاسو څومره مالش کوئ دومره به زر ستاسو میرمنه انزال ته رسي، او که دا تاسو څومره کمه مالش کوئ نو دومره به ستاسو میرمنه زیات ټیم اخلي. دوستانو کمې چې چاکې او غټې میرمنې وي نو د هغې شهوت ډېر ټیم پس راځي، نو تاسو له پکار دي چې تاسو کله د خپلو میرمنو سره کوروالی کوئ نو خپله میرمنې له شهوت راولئ، یعنې ما چې تاسو ته په دې ویډیو کې کومه طریقه وښوله تاسو هغه طریقې وکئ او د میرمنې د شرمګاه نه خوند واخلئ. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله